د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ پاموړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د زمري یا د اسد د میاشتې د 13مه د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 3 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د ز سیر احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. په بامیانو کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 2 کسان ته مرګ ژوبله اوښته. د دایکنډي د بادام ګل دودیز میله جوړه شوه. او د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکان دغه هیواد د بهرني چارو پخوانی وزیر جواد ظریف خپل ستراتیژیک مرستیال ټاکلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په بامیانو کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 2 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی. د بامیانو ځایي مسؤلینو د دغه ولایت په شیبر ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 تن ته مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړی دی. د بامیان والی ویان صبور فرزان سیغانی رسنۍ ته ویلي چې د شیبر ولسوالۍ اړوند په پایموري سیمه کې پرون سهار د کورلا او پرونکي موټر ترمنځ د ټکر له کبله د 2 ښځو په ګډون 15 تنه مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. نوموړي د ټپیانو له ډلې د یوې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د پیښې لامل د موټر چلونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی دی. د دایکنډي د بادام ګل دودیز میله جوړه شوه. د دایکنډي اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د دغه ولایت مرکز نیلي کې د بادام ګل دودیزه میله جوړه شوه. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سید مصطفی صالح باختر اژانس ته ویلي چې هر کال په یاد ولایت کې د بادام ګل تر عنوان لاندې دودیز میله جوړیږي او د یاد ولایت په کچه د شاعرانو، فرهنګیانو او لیکوالانو لوري په شانداره مراسمو سره لمانځل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د بادام ګل دودیزه میله په دغه ولایت کې ښه مخینه لري او د یاد غونډې برابرول د فرهنګونو او فرهنګپالو ترمنځ د یاد ملي عوامل ښودلي دي. د بادام ګل دودیزه میله د یاد ولایت په کچه پخواني فرهنګ او د ولسونو ترمنځ د یووالي نښه ده چې پرون ورځ د فرهنګپاله شاعرانو لوري په ښه ډول ولمانځل شوه. په پای کې یو شمېر لیکوالانو، شاعرانو او فرهنګپالو ته د ځایي مسؤلینو لوري ستاینلیکونه ورکړل شول او په نغدي جایزو ونازول شول. او د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکان دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف خپل ستراتیژیک مرستیال ټاکلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې جواد ظریف به د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو ارزونو د مرکز مسؤلیت پر غاړه ولري. پزشکیان محمد جعفر قایم پناه هم له خپل اجرایي مرستیال او د جمهوریت ریاست دفتر سرپرست ټاکلی دی. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړۍ لویه لامل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.